د روژې د میاشتې متعلق یوه پوښتنه یو چا کړې ده، دا ما یو څه وخت له مخه جواب کړې ده، خو البته دا پوښتنه بیخي ډېره بیا کېږي. کله ناکله انسان ته د شپې حیا دي احتلام پیښ سي. موږ پښتانه ورته وایي موږ وایي شیطان خطا ایست. دا شیطان خطا ایستل دا په نر کې هم راځي، په ښځه کې هم راځي. نو که چیرې یو سړی دا رقم وتې فرض که د شپې او دته احتلام پیښ سو، یا اسانه خبره ده د یو سړی د شپې جنوب سوی دی، په حلاله نکاح باندې په ناروا طریقه باندې د شیطان په خطا ایستلو باندې په هر ترتیب باندې چې د انسان باندې غسل اوښتی، نر دی که ښځه. اوس دا سړی جنوب دی، مثلا تی فرض که اوس دته دونه موقع نه سو پیدا چې د غسل کړی وای، اذانونه د سهار وسوله، د دې سړي روژه صحیح ده که نه ده صحیح؟ نو د دې سوال جواب دا دی چې د انسان جنابت دا د انسان د روژې سره کار نه لري. یعنې تی فرض که اوس یو سړی دی سهار د لمانځه وروسته روژه خو شروع ده، بیده سو، شیطان خطا ایست، یو ساعت بعد وروسته دی راپورته سو، 4 ساعته یا 15 ساعته اوس د ماپښین لمانځه ته پاته دي. نو غسل خو ضروري دی د دې دپاره چې سړی راولاړ سي د مالمونځ کوي نو غسل بیا کړی، یا قرآن وایي سړی باید چې غسل وکړي. اوس یو سړی دلته روزانه کې د روزانه دپاره غسل نه دی ضروري، نو سړی 15 ساعته په جنابت کې ورباندې تیر سو، 6 ساعته په جنابت کې ورباندې تیر سو، روژه یې خرابه ده که نه ده خرابه؟ نه، د روژې سره د غسل کار نه لري. غسل د جنابت څخه د ځان د ایستلو دپاره ضروري دا ده چې ته لمونځ کوې، د قرآن تلاوت کوي، ته باید چې د جنابت څخه ووځې. د روژې سره د دې کار نسته. نو که سړی د شپې جنوب سوی دی، حیا دی، نر دی که ښځه، سهار اذان ورباندې وسو، دی د پیشلمي ټیم دی. اوس که بعضې خلک دا رقم وایي یاره که زه اوس غسل وکړم نو خو پیشلمۍ راڅخه قضا کېږي، او که پیشلمۍ وکړمه غسل پاته کېږي، نو روژه به مې څنګه ځي؟ دی د ښه په قراره باندې خپله خوله پرېمنځي، لاسونه دې پرېمنځي، خپل پیشلمۍ دي وکړي. د پیشلمي وروسته دې بیا ولاړ سي، پر سنت طریقه دې غسل وکړي. اشا په غسل کولو کې خوله پرېمنځل کېږي او پزه، بس 3 وارې دې په خوله اوبه وګرځي، 3 وارې دې په پزه اوبه وګرځي. صرف د روژې په حالت کې دې ډېره مبالغه نه کوي، نه لکه موږ په عامو شپو کې په پزه باندې اوبه ډېرې تېروو، اوبه ډېرې کش کړو یا غرغړه کوو. د روژې په حالت کې غرغړه مه کوه او په پزه باندې دونه اوبه مه کشوه چې د خیشوم ته راورسېږي. بس خپل پزه پرېمنځه، خوله پرېمنځه، خپل غسل وکړه، بیا خپل لمونځ وکړه. نو ستا د دغه جنابت اثر ستا په روژه باندې نه پرېږدي، یعنې روژه دې صحیح ده. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسې روژې قبولې کړي.